السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو ژبې ترکیبي یا تړلو تورو څلورم لوست ته ښه راغلاست. د نوي لوست له پیل څخه د مخه دا درې پوښتنې جواب کوي. اول، د تاک په کلمه کې تی وښیاست. دوهم، د کټ په کلمه کې ټی په نښه کوي. دریم، د عثمان په کلمه کې سی وښیاست. اوس خپل نوي درس ته ښه متوجه سئ او په دا څلورم لوست کې د دوو تورو جیم او چ ترکیب یا تړل د نورو تورو سره درښیو. دا شکل چې تاسې وینئ او په غیږ کې یو ټکی لري، جیم دی، او دا هم د جیم نیم شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل تړل کیږي. اوس د جوز کلمې ته وګورئ چې په سر کې د جیم تړلی شکل په سور رنګ لیکل سوی دی او د کلمو په منځ کې جیم په دا ډول لیکل کیږي. اوس نو د رانجه کلمې په منځ کې تاسې د جیم شکل وینئ چې سور رنګ لري او د جیم دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د گنج په کلمه کې وګورئ چې جیم په سور رنګ کې لیدل کیږي. اوس به د څلورم لوست دوهم توري چ ته راسو. دا شکل چې تاسې وینئ او په غیږ کې درې ټکي لري، چ ده، او دا هم د چ نیم شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل تړل کیږي. اوس نو د چمن کلمې ته وګورئ چې په سر کې د چ تړلی شکل په سور رنګ لیکل سوی دی او د کلمو په منځ کې چ په دا ډول لیکل کیږي. اوس نو د میچن کلمې په منځ کې تاسې د چ شکل وینئ چې سور رنګ لري. د چ دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د مچ په کلمه کې وګورئ چې په سور رنګ کې لیدل کیږي. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر راتلونکي پنځم لوست پورې تاسو د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره داسې کلمې پیدا او ولیکئ چې په سر، منځ او پای کې د جیم او چ شکلونه راغلي وي، تر څو چې ښه مو زده سي. خوشحاله ژوند ولرئ. په مخه مو ښه.